تیر ماخستن په افغانستان کې یو ډېره شدیده زلزله وسوه چې په کونړ کې در 600 څخه زیات شهیدان یادېږي چې در خاورو لاندې سوي دي، شهیدان سوي دي. 6.1 زلزله وسوه، تقریبا 1000 کسان نور هم یادېږي چې هغه در دیوالو، در کمرو، در دې لاندې دي، ماشومان، زنانې پکښې کې دي. در اوسه پورې د شهیدانو نور زیات تعداد نه دی معلوم، خو در 600 څخه اوښتی دي. ډېر زخمیان په کونړ کې سوي دي، نیمه یې کلي تباه سوي دي. دوستانو د دې لپاره دعاګانې وکړئ چې خدای پاک دغه شهیدان وبخښي او دغه زخمیانو ته روغ صحتونه ورکړي. او د پښتنو ټولو وروڼو سره خواست دی چې د دغه رقم واقعیاتو لپاره تاسو چاندې کوئ، کومکونه کوئ او د کونړ و دغه غریب ولس ته ور ورسوئ. په کونړ کې برای مخزن یو ډېره شدیده زلزله وسوه چې ډېر خلک یې نقصان، ډېرو خلکو ته نقصان ورسېدی او ډېر کورونه یو ځل بیا اړنګ شول. راځئ نور تفصیل په دغه ویډیوګانو کې راسره وګورئ. دا د اسداباد ولایتي روغتون مخه ده. ډېر زیات شمېر ځوانان راغلي دي مرستې لپاره، زخمیان هم ډېر دي. الله تعالی د خپل خاص رحم وکړي.